قدرمنو هیوادوالو السلام علیکم. هیوادوالو د پاکستان پر افغان کډوالو روان ظلم او جبري ایستل نه یوازې د پاکستان د افغانانو سره په ګاونډیتوب او مسلمانۍ کې منافقت ثابتوي، بلکې د هر ډول نړیوالو بشري اصولو خلاف عمل دی. پاکستان چې لسګونه کلونه د افغان کډوالو په نامه نړیوالې مرستې د خپل درد دوا کړي، یو ځل بیا د افغان کډوالو سره د غله چلند کوي. د کورونو څخه یې باسي، کاروبارونه او سرمایې چې د افغان کډوالو د ورغو په تڼاکو پیدا کړي په زور ترې اخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د پاکستان د عمل په کلکو ټکو غندلی او د خپل غورځنګ د ټولو ملګرو څخه یې غوښتنه کړې چې د پاکستان د عمل د غندلو او درولو په موخه پراخ لاریونونه ترسره کړي. د مشر د دا غوښتنې پر اساس د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا د همغږۍ کمیټې د اروپا په بېلابېلو هیوادونو کې پراخ لاریونونه رابللي. د روانې میاشتې یعنې نومبر پر 8مه نیټه د جرمني فرانکفورټ ښار کې، پر 10مه نیټه د اتریش په ویانا ښار کې، پر 11مه نیټه د جرمني مرکز برلین کې، همداسې پر 11مه نیټه د فنلنډ هیواد په هلسن ښار کې، او پر 18مه نیټه د بلجیم هیواد مرکز بروکسل د اروپا د پارلمان مخې ته ترسره کیږي. ستاسو ټولو اروپا میشتو هیوادوالو څخه هیله کیږي چې د خپلو افغان کډوالو په ملاتړ او د پاکستان د ظلم د غندلو په موخه په دا لاریونونو کې پراخ ګډون وکړي. ژوندی او متحد دې وي لوی افغانستان.